د خیبر تاریخي جرګې ته د درې لویو علاقو پښتني ملالې هم راورسېدې، خو جرګه لا هم نه ده پیل شوې. د خیبر تاریخي جرګې ته د درې لویو علاقو سوات، بلوچستان او لکي مروت پښتني ملالې او پیغلې هم راورسېدلې او ټاکل شوې ده چې دا جرګه به نن ماسپښین 1 بجه پیل شي. مشر منظور پښتين د دې جرګې د ځنډېدو لامل د لارو بندېدو او یو شمېر قامي مشرانو پر وخت نه رارسېدل یاد کړل. لا هم د تاریخي جرګې ته د بنو اسماعیل خان درې، چارسدي، بلوچستان او د پیښور یو شمېر علاقو څخه ډلې ځوانان او پیغلې را روانې دي. جالبه دا ده چې د بنو پولیسو هم د پنجاب له جاپر پوځ سره بایکاټ وکړ او د بنو ټول پولیس ټاپ اوس د خیبر جرګې په طرف را روان دی. د خیبر جرګې په اړه د تازه او وروستیو خبرونو لپاره له ما سره پاتې شئ. له ملتیا نړۍ مننه، شیر او سبسکرایب مو هیله شي. تر بیا ښې چارې لویه ده مو